د جرمني ژبې د زده کړې قدرمنو مینوالو بیا هم سلامونه او ستړي مشئ. څلورم لوست ته ښه راغلاست. په مخکني درس کې مو یادونه وکړه یا په مخکني لوست کې مو یادونه وکړه چې قرار به د ګرامر لوري ته هم ورځو. نننی درس مو تقریبا د ګرامر لومړی درس دی او دا دی د شخصي ضمایرو په اړه باندې یا پرسونل پرونومن. دغه ضمایر موږ تاسو په پښتو کې هم لرو چې شخصي ضمایر دي. شخصي ضمایر ورته وایو او مختلف حالتونه لري. فاعلي حالت لري، مفعولي حالت لري، بالواسطه مفعولي حالت لري. دا شی په جرمني ژبه کې هم شته. دغه نومونه چې تاسو دلته وینئ، نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو، دا د اوس لپاره یوازې فقط ولولئ. بیا قرار وروسته به په دې مسایلو باندې تفصیلی بحث کوو او بیا به ان شاء الله تاسو دا په ډیر ښه ډول باندې زده کړئ. ورځو د شخصي ضمایرو یا پرسونل پرونومن لومړی برخې ته. ضمیر هغه کلمه ده چې د یو نوم ځایناستی کیږي. نو لومړی شی چې په پښتو کې هم موږ تاسو لرو، لکه زه، زما د نوم ځایناستی، ته، ستا د نامه ځایناستی، ایا د هغه د نامه ځایناستی. خو پیل کوو له ایش څخه. ایش په جرمني ژبه کې زه ته وایي، لکه زه چې یو کسی او خبرې کوونکی متکلم یي، یعنی مفرد متکلم. دغه مفرد متکلم مې ځکه لیکلي چې ډېر افغانانو دغه شی په ځینې عربي قاعدو کې زده کړي، نو دا ما دلته هم ورسره یاداشت کړي په دغه خانه کې، په دغه کالم کې مې اچولي دي. نو دا په جمله کې بیا موږ تاسو ښه واضح کولی شو. دلته مې لیکلي بایشپیل یا بیلګه یا مثال. Ich liebe Deutsch. Ich liebe Deutsch. زه له آلماني سره مینه لرم. ایش فایل دی، د زه معنا ورکوي. ایش لیبه دویچ یعنی زه له آلماني سره مینه لرم. دو دویم ضمیر دی. دو ته ته وایي، ته. مخاطب مفرد چې یوه کس ته خبرې کوي او ستا مخاطب وي، خبرې ورته کوي، هغه ته دو وایي. لکه دا مثال کې ما لیکلي Du sprichst sehr gut. Du sprichst sehr gut. ته خبرې کوي ډېرې ښې یا ته ډېرې ښې خبرې کوي. Du ته sprichst خبرې کوي، sehr ډېرې gut ښې. بل ضمیر چې دی د ایر دپاره دی. ایر په پښتو کې ورته وایو دی، یا یو کس نارینه، یا غائب مفرد نارینه. یو کس چې موجود نه وي او په اړه یې خبرې کوو او هغه یو نفر نارینه وي، نو هغه ته وایو ایر، دی. په بیلګه کې دلته راځي د مثال کې liest ein Buch. liest ein Buch. دی لولي یو کتاب. دی لیست لولي ein یو بوخ کتاب. ښه، بل ضمیر زی دی. زی دا یا یوه ښځه، هغه ښځه چې موجوده نه وي، په اړه باندې خبرې کوو، هغه غائب مفرد ښځینه ضمیر دی. غائب مفرد ښځینه ضمیر. زی، دا یا هغه، کله یو ښځینه جنس په اړه خبرې کوو، هغه یا دا په پښتو کې تقریبا کله د نارینه او د ښځینه ضمیر په هغه کې ډېر فرق نه کیږي. دا بیا په جمله کې سړی توپیر کولی شي. لکه Sie geht ins Kino. دا سینما ته ځي. Sie دا geht ځي ins Kino سینما ته. بل ضمیر اس دی. اس د شي په اړه
د بیجانه شي په اړه چې کله خبرې کوو د هغه ضمیر اس دی. اس یعنی غائب مفرد مخنث چې جنس ونه لري. اس لکه es regnet heute. es regnet heute. نن باران وریږي. په تحت لفظي کې د دې ژباړه یو څه متفاوته کیږي، خو دا د اوس لپاره هم دومره زده کړئ چې es regnet heute نن باران وریږي. بل ضمیر هغه ایر دی. ایر یعنی تاسې کله چې ډیر کسانی او هغوی مخاطب وي خبرې ورته کیږي نو د هغې لپاره ضمیر ایر دی. تاسې یا جمع مخاطب لکه ihr seid meine Freunde. تاسې زما ملګري یاست. ihr seid meine Freunde. دغه ای لومړی توری چې دی دا باید کوچنی لیکل شوی، دا له ما نه تېروتنه شوې، خو دا چې جملې پیل بیا په غټو تورو لیکل کیږي دا به وروسته زده کوو، ځکه په اتومات شکل دا په کمپیوټر کې غټه لیکل شوې ده. د ihr seid meine Freunde، تاسو زما ملګري یاست. بل ضمیر wir دی. wir یعنی موږ، جمع متکلم. کله چې ډېر کسان خبرې کوي او د متکلم له ادرس نه خبرې کوي نو د هغې ضمیر wir دی. wir لکه wir lernen Deutsch. wir lernen Deutsch. موږ جرمني ژبه زده کوو. موږ دویچ زده کوو. موږ lernen زده کوو دویچ، آلماني یا جرمني ژبه. بل ضمیر زی دی. زی دوی. ښه، دغه د زی په اړه باندې به بیا وروسته تاسو په تفصیل سره پوهیږئ. 3 ډوله زی لرو موږ په ضمایرو کې، په شخصي ضمایرو کې، چې یو زی د یوې ښځینه لپاره دی، بل زی د دوی لپاره دی. دوی یعنی جمع غایب دوی، او بل زی بیا د درناوي لپاره دی، خو دا وروسته ښه واضح کیږي. د اوس لپاره صرف دا زده کړئ. زی د دوی لپاره ضمیر دی، په کوچني حرف لیکل کیږي. اس یې باید په وړو تورو پیل شوی وي. زی دوی. جمع غایب لکه زی arbeiten hart. دوی سخت کار کوي. زی دوی arbeiten کار کوي، hart سخت. بل زی چې دی په غټ اس باندې باید لیکل شوي دا همیشه. دا د احترام کلمه ده. دا موږ په پښتو کې هم عیناً د احترام کلمه لرو. لکه یو سړی مفرد وي یا جمع وي، موږ ورته د احترام له امله تاسو وایو. تاسو مهرباني وکړئ دلته راشئ، که نه یو کس به یو کسی داسې نه ورته وایو چې ته راشه، تاسو راشئ دلته، تاسو مهرباني وکړئ. یعنی دغه زی په جرمني ژبه کې د احترام زی دی. لکه موږ وایو زی arbeiten hart، عیناً همدغه مثال بیرته راخیستی دی. تاسو سخت کار کوئ، د احترام په توګه ورته وایي. ښه، دا زه یو د تکراروم، تاسو را سره ووایئ. ich، du، er، sie، es، ihr، wir، sie، sie. دا شخصي فاعلي ضمایر وو. د نن لپاره مو همدغه لوست تر همدې پورې به بس وي. په راتلونکي لوست کې به د همدغو شخصي ضمایرو مفعولي او مفعول بالواسطه حالت تشریح کوو، چې په جرمني ژبه کې ورته اکوزاتیو اف داتیو وایي. دا به بیا په تفصیل سره ور باندې بحث وکړو. د نن لپاره تاسو صرف همدغه زده کړئ. تر بل درس پورې مو په لوی رب سپارم. ښې چارې ولرئ.